پنځه هغه توپ اچوونکي چې په نړیوالو جامونو کې زیاتې ویکټې اخیستې. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب شریکېدو مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. لاسیت ملینګا د سریلانکا چټک توپ اچوونکی چې لا هم په نړیوال کرکټ کې لوبیږي. روان نړیوال جام کې هم ښه ځلېدلی دی. ملینګا هغه چټک توپ اچوونکی دی چې ډېر زر یې په نړیوال جام کې چټکې ویکټې ترلاسه کړي. د په 2011 کال نړیوال جام کې د کینیا خلاف 6 ویکټې اخیستې دي. ملینګا د نړیوالو جامونو په 6 لوبو کې یو 50 لوبغاړي پاولین ته لیږلي دي. وسیم اکرم د پاکستان بهترین توپ اچوونکی د نړیوال جام په 38 لوبو کې 55 لوبغاړي سوځولي دي. وسیم اکرم د 1980 نړیوال جام بیا تر 2003 کال نړیوال جام د پاکستان لپاره د نړیوال جامونو سفر کړی او لوبېدلی دی. 2003 کال نړیوال جام کې وسیم اکرم د نامیبیا خلاف په یوه لوبه کې په یوازې ځان نیمه لوبډله 15 لوبغاړي وسوځول. مرلی درن د سریلانکا او اسیا لپاره د سپین بالینګ ویاړلی نوم د په 40 نړیوال جام لوبه کې 58 ویکټې ثبت کړي دي چې د هم زیاتې ویکټې اخیستونکی دی. د 1996 کال بیا تر 2011 کال نړیوال جام پورې بهترینه توپ اچونه وکړه. مرلی درن په 2009 کال نړیوال جام کې 23 خو په وروستی نړیوال جام 2011 کې بیا 14 ویکټې ترلاسه کړي. چامینډا واس د سریلانکا لپاره 15 کاله کرکټ وکړ چې 4 نړیوال جامونه یې ولوبول. د 1996 بیا تر 2009 کال نړیوال جام پورې د واس نوم د زیاترو خلکو په خولو. 2003 کال نړیوال جام کې واس 23 لوبغاړي وسوځول چې د بنگلادیش خلاف هټریک هم کړی دی. په نړیوال جام یو ورځنۍ لوبه کې لومړی توپ اچوونکی دی چې هټریک یې کړی او دغه لوبه کې 6 ویکټې هم اخیستې دي. نوموړی 5م نمبر هغه توپ اچوونکی دی چې په 11 نړیوال جام لوبه کې 49 لوبغاړي سوځولي دي. ګلین میګرات د استرالیا د وخت یو بهترین توپ اچوونکی د په 2003 کال نړیوال جام کې په یوه لوبه کې د نامیبیا خلاف 9 ویکټې ترلاسه کړي. د استرالیا لپاره 4 نړیوال جامونه لوبولي دي. 1996 1999 2003 او 2009 کلونو نړیوال جامونه د میګلین میګرات لپاره بهترین نړیوال جامونه دي. هغه په وروستی نړیوال جام کې 6 ویکټې ترلاسه کړي دي چې ټولټال په نړیوال جام لوبه کې په 9 لوبه کې یو لوبغاړي سوځولي دي. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.